Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. د نیویارک ځوان مسلمان خروال زهران ممداني وایي بنیامین نتنیاهو یو جنگي مجرم دی. هغه کس چې د فلسطینیانو پر ضد د یوې وحشتناکې نسل وژنې اصلي طراح دی. هغه د څه باندې 83,000 کسانو د وژنې مسؤل دی. د لسګونو زرو ماشومانو د معلولولو مسؤل دی. هغه ماشومان چې ژوندي پاتې شوي له بېهوښۍ پرته یې د بدن غړي پرې شوي دي. هغه د نویو زیږیدلو ماشومانو روغتونونه او د میندو د پاملرنې مرکزونه په نښه کړي او نویو ماشومانو ته یې آن د ژوند کولو فرصت هم نه دی پرېښی. هغه د بې شمېره خلکو د لوږې مسؤل دی ځکه چې هغوی ته یې د خوړو او بشري مرستو د رسېدو مخه نیولې ده. هغه د سلګونو مرستندویه کارکوونکو او خبریالانو د ویشتلو او وژلو مسؤل دی. And just last month, the UN confirmed that Palestinian children continue to be deliberately targeted and killed by Israeli armed forces, more than 8 months after the so-called ceasefire. او یوازې تیره میاشت ملګرو ملتونو تایید کړه چې فلسطیني ماشومان لا هم د اسرائیلي وسلوالو ځواکونو لخوا په قصدي ډول په نښه کیږي او وژل کیږي. په داسې حال کې چې د تش په نامه اوربن له اعلان څخه څه باندې 8 میاشتې تیرې شوې دي. د دغو جنایتونو لړۍ پای نه لري. All as we, as Americans, pay for the bombs that do the killing. ممداني وایي دا ټول په داسې حال کې کیږي چې موږ د امریکایانو په توګه د هغو بمونو لګښت ورکوو چې خلک پرې وژل کیږي. یو دلیل شته چې ولې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم صادر کړی دی. موږ د انسانانو په توګه نسلونه هڅه کړې چې داسې ګډ درک رامنځته کړو چې ځینې جرمونه دومره ستر وي چې د ټول بشریت پر ضد بلل کیږي. هر هغه څوک چې سترګې، زړه او وجدان ولري باید هغه ویجاړی وویني چې د رامنځته کړی دی او دا درک کړي چې د هغه ځای د قانون په محکمه کې دی. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes. دی وایي لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي زه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره موافق یم چې بنیامین نتنیاهو باید ونیول شي او د خپلو جرمونو له امله محاکمه شي. لکه څنګه چې زه د هر هغه چا په اړه هم همدا دریځ لرم چې د جرمونو نړیوالې محکمې پرې تور لګولی وي. زما ادارې د نافذو قوانینو له مخې ټولې شونې قانوني لارې ارزولې دي څو معلومه کړي چې آیا د نیویارک ښار کولی شي که بنیامین نتنیاهو دې ښار ته راشي د جرمونو نړیوالې محکمې د نیولو حکم عملي کړي که نه. روښانه ده چې موږ په خپلواکه توګه د دې حکم د عملي کولو قانوني واک نه لرو خو فدرالي حکومت دا واک لري. زه له هغوی غواړم چې د جرمونو نړیوالې محکمې سره یو ځای شي او د نیولو دغه حکم عملي کړي. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large. د نیویارک ښاروال زهران ممداني زیاتوي غواړم دا خبره هم په بشپړه توګه روښانه کړم. بنیامین نتنیاهو ته په نیویارک ښار کې هرکلی نه ویل کیږي او نه هم بل هر هغه جنگي مجرم ته چې لا هم آزاد ګرځي. که څه هم موږ په یوازې ځان نسل وژنه نشو درولای خو دا پریکړه کولی شو چې آیا زموږ چوپتیا به د یوې بلې وسلې په توګه وکارول شي او که نه. او موږ کولی شو هر هغه وسیله وارزوو چې زموږ په واک کې ده څو د ټولو انسانانو د انسانیت او کرامت دفاع وکړو او همدا له تاسو سره زما ژمنه ده. And dignity of all people. That is my commitment to you.